سلامونه ملګرو ستړي مشئ راځئ نن پاغې افغان خبره کوو کوم چې د هغې وخت تر ټولو ستر استعماري طاقت له شکست ورکړی او کوم چې د افغانستان نقشه یې بدله کړې وه د هغې افغان په باره کې خبره کوو غازي امان الله خان چې کله هم په افغانستان کې د ترقۍ تغبیر او د تنویر خبره کیږي نو د امان الله خان نوم به ورسره نیم یادیږي د افغان ولس ته نیکمرغه کولو په مخ بویلو او د عصري کولو سره سره د امان الله خان مینه یوازې د باچا نه بلکې د شاعر ادیب او د هنرمند مینه وه امان الله خان په کال 1892 کې په پغمان افغانستان کې پیدا شو د امیر حبیب الله خان زوی او د امیر عبدالرحمن خان وسی و د مور نوم یې سرور سلطانه وه کله چې په شلم فروری 1919 کې د پلار شهید شو نو په دغه وخت کې د سره د خزاني او د فوج ټول اختیار او واک د سره و د هغه واک او د ولس په ډاډ د هغې وخت ټول ستر استعماري طاقت انګریز له شکست ورکړو او په 1919 کې د خپل حکومت قایم کړو د حکومت 1919 نواله تر 1928 پورې د حکومت کله چې د حکومت سنبال کړو نو په دغه وخت کې افغانستان د ګاونډي هیوادونو نه ډېر وروسته په نش حساب و دومره په نش حساب و چې د اطلاقاتو دپاره به مولا او جومات استعمالېدو نه چې کله حکومت سنبال کړو نو یو څو ورځې بعد د اطلاقاتو دپاره د امان افغان په نامه یو روزنامه جاري کړه بیا وروستو نورې روزنامې او اخبارات هم جاری کړل امان الله خان ډېره توجه د ټولنې تعلیم او تربیت ته ورکړه او د هلکانو او د نجونو دپاره یې ښوونځي جوړ کړل د دې نه مخکې په کابل کې او په نورو ښارونو کې یو په شمار څو مکتبونه وو خو امان الله خان په ټول افغانستان کې د ښوونځو یو سلسله جاری کړه او هغه یې جوړه کړه د تعلیم دپاره چې امان الله خان کم کار کړی دی نه د ده نه مخکې چا داسې کړی و نه د ده نه وروستو چا دومره کار کړی دی د دې نه علاوه یې افغان زده کوونکي یې د لوړ زده کړو دپاره یې بهر ملکونو ته هم ولېږل د دې نه علاوه سړکونه یې آباد کړل د مسافرو دپاره هوټلې نوي ښارونه یې جوړ کړل کابل یې خور کو بیګار یې منع کړو او د خارجي هیوادونو سره یې ډیپلوماټیک اړیکې کړل او افغانستان تقریبا په ټوله نړۍ کې په خلکو باندې وپېژندو دی بیا په افغانستان کې جلال آباد په ټولو کندهار او په ټولو ښارونو دی وګرځېد او دی په خپله به دی ښوونځو ته تو او د وړو ازیري به یې چیک کوله او د جرماني نظام هم رایج کړی و له ښوونې او د روزنې اصلاحاتو عدالت ډیموکراسي او د ښځو له حقوقو سره د امان الله خان مینه د هغې وینا څخه ښکارېږي چې اروپایي هیوادونو ته د سفر د پیل په وخت کې په کندهار کې له خلکو سره د خدای په اماني کولو په ترڅ کې کړې ده هغه ویل چې لومړی خو زه د خدای تعالی او د هغه له پیغمبر څخه راضي یم او مشکور یم بیا نو په داسې حال کې چې اوښکې مې په سترګو کې دي غواړم تاسو ته ووایم ټولو هغه شیانو ته چې تاسو اشاره وکړه هغه خو لومړی خدای تعالی او دویم تاسو پخپله کړي دي زه د خدای تعالی شکر ادا کوم او له تاسو څخه مننه کوم او له خدای تعالی او تاسو څخه د نورې مرستې غوښتنه کوم بهر ته زما د سفر کولو هدف تاسو ته د ګټې رسول دي زه غواړم داسې نوي شیان ستاسو لپاره انتخاب کړم چې موږ یې وس نه لرو د خلکو ته ویل چې له هیواد سره مینه ولرئ له خپلې خاورې څخه دفاع وکړئ او دا په یاد ولرئ چې تاسو ټول یو ملت یئ دا ویل پاچا د امر کولو حق نه لري دا حق چا له منځه وړی دی ما له منځه وړی دی ځکه چې خدای تعالی وایي چې موږ باید له خلکو سره سلا مشوره وکړو زما نصیحت ته غوږ ونیسئ خرافات پرستي مه کوئ د مثال په توګه ځینو بې خبرو ملایانو تاسو ته د مذهب زنځیرونه اچولي دي دوی تاسو ته د مذهب په باره کې غلط معلومات درکړي دي او تاسو یې غولولي یئ تاسو باید هغه څه ومنئ چې خدای تعالی او د هغه پیغمبر امر درته کړی دی تشې د مولا خبرې مه منئ زه دغه راز درته وایم چې تاسو باید د خلکو ترمنځ توپیر ونه کړئ تاسو ټول یو هیواد او یو بل وروڼه یئ زه غواړم چې دغه برخه کې تاسو رایې واخلم او ټولو خلکو سمدستي لاسونه پورته کړل زه دغه راز درته وایم چې له خپلو میرمنو سره ښه سلوک وکړئ له هغوی سره بد مه کوئ ځکه چې دوی هم د خدای تعالی ته امید لري بشر دي او حقوق لري تر یوې ښځې زیاتې مه په نکاح کوئ ځکه چې تاسو یې ساتلی نه شئ تاسو باید خپل ماشومان ښوونځو ته ولېږئ تاسو باید خپل ماشومان د زده کړو لپاره بهر ته ولېږئ خپل ټوله شتمني د خپلو ماشومانو په ښوونه او روزنه ولګوئ ما چې هر څه درته وویل
هغه د خدای تعالی او د هغه د پیغمبر احکامات دي. امان الله خان په خپل ویل چې زما حکومت د جاگیردارانو، د مالدارو، د سردارانو حکومت نه دی، دا د غریبانانو، د کسبګرو او د غریب ټولګي حکومت دی. دی بیا په بهر ملکونو ته روان شو. د لومې کابل نه دی روان شو ممبئی ته. د ممبئی نه دی لاړ مصر ته او د مصر نه لاړ اټلی ته. په اټلی کې د یو څو ورځو د قیام نه وروستو د روم ته لاړ. د روم نه بعد بیا فرانسې ته لاړ او بیا بیلجیم ته. د بیلجیم نه بعد بیا لاړ د بیلجیم نه بعد بیا لاړ جرمني ته او د جرمني نه بعد بیا راغی برطانیې ته. په برطانیه کې د 30 ورځو د قیام نه وروستو د لاړ رشیا ته او د رشیا نه بعد ترکي ته. د ترکي نه وروستو د لاړ ایران ته او د ایران نه وروستو د شپږو میاشتو د سفر نه وروستو په 2 جون 1928 کې د خپل هیواد ته راغی. په کندهار کې د یو څو ورځو د قیام نه وروستو په لومړنۍ د جولای د کابل ته راغی. چې واپس راستون شو نو د بادشاه د اصلاحي کارونو مخکې خنډونه نور هم سیوا شوي وو. څنګه چې د پلار امیر حبیب الله خان او د نیکو امیر عبدالرحمن د مولانو د پیتوی ښکار شوی وو، دغه شان امان الله خان هم د مولانو د پیتوی ښکار شو او په افغانستان کې بغاوت وشو. نو دوی چې خپل وینې په افغانستان کې نشم تویولی، نو په لومړۍ جنورۍ 1929 کې د استعفا ورکړه او دی اټلی ته لاړو او په کال 1960 کې هلته وفات شو او د ده نه بعد د لږ وخت لپاره بچسیکا حکومت سنبال کړو. باچا خان بابا خپل کتاب کې لیکي چې ما کله پښتون اخبار په 1928 کې شایع کړو، نو د دې نقلونه به افغانستان ته هم تلو. هغه ما ته عبدالقادي صاحب په امان الله خان دومره اثر کړی و چې هغه اعلان وکړو چې هر څوک پښتو زده کړی، ځکه چې 3 کاله بعد به پښتو تعلیمي او سرکاري ژبه ګرځېږي. خو په پیرنګیانو دا خبره برداشت نه کړی شوه او پروپیګنډې پسې روانې شوې او مولانو پې پیتوې ولګولې. دا هغه امان الله خان و چې د نړۍ تر ټولو ستر استعماري طاقت په مقابل کې د سر پورته کولو او د خلکو او د جنگ د اعلانونو په افتخار خپل ولس په جوش او خروش استقبال کړی او غازی لقب یې ورکړی و. هغه امان الله خان ولس صرف د ترقۍ، ازادۍ، پرمختګ او د خپل ملک سره د مینې د لیونۍ مینې په ګناه د کافر او د لاټي په نوم د ملکه وشړو. قبر یې د نور نه ډک شه.